لومړی خو د ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل روزنیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو پورته کړي. په امریکا کې د پرمټ ترلاسه کولو لپاره موږ بېلابېل روزنیز پروګرامونه په پښتو او دري ژبه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ چې د دې نه ګټه پورته کړئ. په دې سره پوه شئ چې څنګه موږ د بېلابېل ډاټا شیټونه لومړی امپورټ کړو په پاور کوئري ایډیټر کې او بیا یې سره کمباین یا اپینډ کړو. اوس راځو مثال څنګه کولی شو چې موږ په دې کې یو فولډر راولو د فولډر کې څه فایلونه موجود وي هغه سره یو ځای کړو یا اپینډ کړو یا کمباین یا اپینډ دواړه یو معنا لري چې مثال څنګه موږ سره یو ځای کولی شو. راځو مخکې مو دلته د اکسل نه ډاټا شیټونه امپورټ کړو. اوس راځو ورته وایو چې مور په مور باندې کلیک کوو. کله مې چې په مور کلیک وکړو دا زه فولډر نیسم. فولډر مې ونیو ورته وایم چې کنیکټ باندې مې چې کلیک وکړو نو دلته به وایي چې د فولډر پت واچوه. نو زه راځم دلته ګورم مثال دلته زما ډاټا سیټ موجود دی او په دې کې مثال دا نیسم د دې د پت یا ادرس دا کاپی کوم. څو مې چې دا کاپی کړ دا مینیمایز کوم. دلته راځم ورته وایم چې پیست دا کنټرول وی کیبورډ کې کنټرول د زور لاندې نیسم او دلته چک کوم پیست کوم یا رائټ کلیک کوم بیا پیست کوم. دواړو لارونه تاسو کولی شئ. اوس اوکې یا براوز کلیک کوئ او راسن مثال هغه کوم پت کې چې دا موجود دی عمل ته ورشئ. په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې هماغه فولډر اوپن کړئ او فولډر هغه ادرس دلته راشي. اوس ورته چې اوکې کله چې زه اوکې کلیک کوم نو دغه ډاټا شیټونه به ماته راشي. یو شي ته به متوجه اوسئ کله چې تاسو دا ډاټا شیټونه امپورټ کوئ په دې کې د ورکشیټ نوم یعنی دا به باید یو شان وي. یعنی ورکشیټ کوم ورکشیټونه چې په دې کې دي هغې نوم باید یو شوي. دلته ترانسفر ډاټا ده یا کمباین اینډ ترانسفر. که زه ترانسفر کلیک کوم نو دا به چیرته راشي دلته راشي په دې شکل سره. مثال دا درې ډاټا شیټونه دلته چې شو راله. دلته ګورئ دا کمباین فایلز دا مخکې مثال هاید یا ډسیبل او انیبل نه و نو تاسو کلیک نشئ کولی. که اوس زه ورته وایم چې کمباین مثال دا ډاټا شیټونه به څه شي دا به سره یو ځای شي. ټول به څه کړي سره یو ځای کړي. دلته په دې درې واړو کې یعنی د درې واړو فایلونو کې دلته کوم فایلونه چې دي د دې ورکشیټ نوم چې دی سیلز دی. دا به زه کلیک کوم اوکې مثال دا ټول ورکشیټونه په دې کمباین ډاټا کوئري کې راشي. اوس دلته مثال یو ګروپ جوړ کړو مثال ترانسفر ګروپ. که دلته راشئ مثال دا ترانسفر ګروپ د کمباین دا ټول ډاټا دلته ده. مثال کوم دغه چې موږ امپورټ کړه هغه دلته دي خو نور اصلي فایل چې دی دلته دی خو دا د دې سره چې دی لینک دی. که اوس دا کلوز کوم دلته ورته کلوز یا اپلای او راشم دلته د کمباین ډاټا ته راشم. په دې کمباین ډاټا کې زه کټګوري ونیسم. کټګوري دلته واچوم او بیا راشم ورته وایم چې آی ډي مې چې واچو نو زه راځم آی ډي مې دلته راوستو ورته وایم چې دا کاونټ کا. کله چې دا کاونټ کې نو ماته به دا ګوره درې واړه ټیبلونه یا کټګوري ټول دلته راته وښیي. دا او چې څنګه د یو فولډر نه ډاټا مثال فایلونه په فولډر کې اچوئ او بیا ټول سره کمباین کوئ. دلته مخکې چې موږ کوم کار وکړو دا هم د دې درې واړو فایلونو لپاره دا مخکې موږ کار کړو دا
د دې لپاره ریفرنس یعنی دا د دې سره لینک دی دغه فایل چې دا د دې درې وړه سره لینک ده دا چې دا د دې سره لینک ده د دې فولډر سره یا د دې ګروپ سره لینک دی چې کوم ګروپ موږ دلته جوړ کړی دی که زه راشم دا ورته چې ډیلیټ کا نو دا ډیلیټ کولی نه شي ځکه چې دا د دې سره لینک دی وایي the query for nature cannot be deleted because it is being referenced by another query sales data مثال دغه sales data کې په دې کې دا چې دا ریفرنس شوی ده یعنی دا د دې سره لینک دی تاسو دا نشئ کولی چې ډیلیټ یې کوئ نو لومړی به دا ډیلیټ کوئ او ورپسې به بیا هغه ډیلیټ کوئ دا مثال سیلز ډیټا دا کله چې ډیلیټ کړه نو اوس تاسو راتلی شئ بیا دا ډیلیټ کولی شئ ځکه چې دا اوس لینک نه دی نو دا چې څنګه تاسو د یو فولډر نه ډیټا راوړئ او دا کمباین کوئ یو ځای کې یا اپند کوئ اوس که په دې شکل تاسو دلته راشئ دا ګوره روښانه نه دی کله چې تاسو کمباین باندې هلته کلیک وکړئ نو دا بیا څه کېږي روښانه کېږي یعنی د فنکشنل کې انیبل کېږي اوس چې ده ډسیبل دی دا چې څنګه تاسو د یو فولډر نه ډیټا کمباین کوئ مختلف ډیټا سیټونه اوس راځو ما تاسو ته ویله چې د دې کې باید دا ډیټا شیټونو دا سیلز چې دي کوم ورکشیټ نوم چې دی مثال دا باید یو شی ګوره سیلز د دې نوم ورکشیټ هم سیلز دی په دې کې هم څه دی ورکشیټ نوم چې دی هغه هم سیلز دی او په دریم کې هم سیلز دی که دا مختلفي بیا په دې طریقې سره دا یو ځای کېږي نه یعنی کمباین کېږي نه په دې طریقې سره تاسو کولی شئ د بېلابېلو دفترونو څخه چې تاسو ډیټا راځي یا د بېلابېلو ساحو څخه چې تاسو ډیټا راځي نو تاسو یو ځای کولی شئ الله تعالی دې د ویډیو نه یو څه اندازه ګټه پورته کړې وي د نور سره هم دا شریک کړئ چې تر څو هغوی ترې هم ګټه پورته کړي